د هیواد په ختیځ زون ننګرهار ولایت کې بزګران پر خپلو ځمکو ډول ډول خټکي کري. په دغه ولایت کې د نورو بیلابیلو میوو ترڅنګ هر کال په زیاته اندازه د خټکیو حاصلات هم راټولیږي. د یاد ولایت بزګران د سږنیو خټکیو حاصلاتو په اړه داسې وایي. خټکیم کرلي ماشاءالله دې نتیجه ښه ده. دا پلاستیک والا خټکي دي، لاندې هم پلاستیک خوړه، د دیر شیرې به بره نه هم خوړه، په دې ډېر مصرفونه راغلي، خو ماشاءالله نتیجه یې صحیح ده. 3 قسمه من کرلي دي ورور، سپین ده او دغه بوستان ده او صندوق ده. دا 3 قسم او ښه ده بازار، انشاءالله ډېر خوشحاله یو الحمدلله. مونږ ورور دلته تقریبا 10 چریبه خټکیم کرلي دي چې هغه په 3 ډوله دي، چې هغه یو بوستان خټکی ده، یو څوک ورته پاکستان کې وایټ کینګ وایي، دلته ورته سپین خټکی وایي، او یو قسم چې ده هغه سانټک په نوم ده. او بله خبر پکې دا ده چې دغه بارانونو توپانونو دغه لږ مونږ هغه کړو وځورولو، که نه حاصلات د مونږ ډېر ښه روان. د ننګرهار ولایت خټکي د کابل په شمول د هیواد 13 شمېر ولایتونو ته وړل کیږي. دا په کابل کې د کمپنۍ 4 لارې سیمه ده. دلته هم د ننګرهار ولایت خټکي د پلور لپاره ایښودل شوي دي. پلورونکي وایي سږکال د ننګرهار خټکي ډېر خوندور او پریمانه دي. دا خټکی د جلال آباد سږکال ښه پریمانه ده. دا دونه کال دا خټکی نه و، یو قسم سپینه راتلو، هغې کې بیخي نه خوند و نه مزه و. سږکال دا ډېر زیات دی ماشاءالله. بس الحمدلله سږکال ښه پریمانه ده. دا د بډي کوټ ده، د جلال آباد ننګرهار شریف. د بډي کوټ هم دا د تورخم خانه دوی خوا راځي او قیمت یې موږ راځو، بس موږ یو سلاتیا 200 پورې من خرڅوو. امین الله چې له کندهار څخه کابل ولایت ته په چکر راغلی غواړي خټکي راونیسي. نوموړی وایي له وطني میوو ګټه اخیستل د ټولو په ګټه ده او له دې سره به بزګران نور هم تشویق شي. موږ کروندګرو څخه دغه هیله ورځو ده چې خپل شان ته مخکې خپل زراعت ته پرمختیا ورکړي او خپل ملک ته پارم ګټه کړي. خلک مو پر کار برابرېږي، خپل د ملک لپاره ډېره ګټه لري، د بل ملک ته مخکې نه ګټه لري. که خپل ملک خپل وطن وجات باید واخلي، د بل وطن وجات باید کم کړي، وجات باید واخلي. نور انرژي په څنګ کې باید د خټکي او هندوانو دې څخه خلک استفاده وکړي، ځکه دا تر هغو ډېر مفید تمامېږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو سږني حاصلات ډېر ښه دي. دوی وایي سږنیو بارانونو د خټکیو او هندوانو په حاصلاتو کوم ځانګړی منفي اغیز نه دی کړی. مختلف تولیدات کانال په ځمکو باندې کېږي چې اوس وخت کې دستي خټکي هندوانې کېږي چې تقریبا 5600 جریبه ځمکه یا څه د پاسه دا خټکي هندوانې کرل شوي دي. شاید تاسو کتلي لله الحمد حاصلات سږکال ښه دي، نتیجه مثبت ده او هیوادوالو ته په مناسبو قیمتونو باندې عرضه کیږي. د فلحال لپاره زمونږ دهقانان او چا چې دلته خټکي هندوانې کرلي دي هغه هم الحمدلله خوشحاله دي. داسې ډېره منفي اثر په خټکیو هندوانو باندې نشته او حاصلات یې ښه طرف ته روان دي. که څه هم د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې ډول ډول میوې پیدا کیږي، خو په ختیځ زون کې ننګرهار بیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پریمانه میوې د هیواد ولایتونو سربیره بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، ننګرهار.